बाहर घूम रहे और ब्रीफकेस में रेयर यार व्हाट अ जोक. پر اسم منیر نیوکې ایمل ولی خان ته ګران تمام شو. حکومت ورباندې غوسه دی او ساتونکي هم ترې اخیستي. دا چې ایمل څه ګواښ کړی نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستانی حکومت له ایمل ولی خان څخه ساتونکي اخیستي. د عوامي ملي ګوند مشر ایمل ولی خان وای له دا پلار اسفندیار ولی خان څخه د خیبر پښتونخوا حکومت امنیتي ساتونکي بیرته واخیستل او دا وخت د امنیتي اندېښنو باوجود ساتونکي نه لري. نوموړي همدارنګه ویلي چې دا مهال د دوی خپل شخصي ساتونکي د دوی امنیت ساتي او خبرداری ورکړی چې که هر څه پرې وشول نو مسؤل به حکومت وي. تر دې وړاندې ایمل ولی خان ویلي و زموږ د پوځ لوی درسیز په لاسي بکس کې قیمتي ډبرې ګرځوي او لکه د دکاندار یا دلال پلوري. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د پاکستان سنا مجلس ته په خبرو کې د دغه هیواد د پوځ لوی درسیز عاصم منیر او لومړي وزیر شهباز شریف له لوري د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د قیمتي ډبرو ډالۍ کول دکانداري دلالي او د شرم وړ خبره بللې ده. ایمل ولی خان وای دا نو اوس کوم حیثیت شو چې زموږ د پوځ لوی درسیز د دکاندار په څیر په لاسي بکس کې قیمتي ډبرې ګرځوي. تاسو ووایئ کوم بل لوی درسیز به داسې یو رشخند او له شرمه ډک کار وکړي. هغه زیاته کړې چې د پاکستان پوځ لوی درسیز په لیدو یې داسې احساس کړی چې یو دکاندار ولاړ دی او بیرون خلکو ته چیغې وهي چې راشي له ده نه ښه توکي واخلي. د پاکستان لوی درسیز عاصم منیر او شهباز شریف امریکا ته د سفر پر مهال ټرمپ ته د قیمتي ډبرو یو ډک لاسي بکس وروړی او ډالۍ کړی و. د پاکستاني چارواکو یا د چاره له پخوا غبرګونونو سره مخ شوه او په ټولنیزو رسنیو کې دا کار په ښکاره توګه د پښتونخوا د قیمتي ډبرو دلالي او دکانداري وبلل شوه. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.